تازه حمید کرزي یو ځل بیا پر نړیوالو د افغان سولې په تړاو غږ وکړ. هغه په خپلو خبرو کې د امریکا بربادۍ ته هم اشاره وکړل. نوموړي یادې څرګندونې د افغانستان په اړه د سیمې د هیوادونو په جوړ شوي انلاین کانفرنس کې د خبرو پر مهال کړي. دا چې کرزي څه غواړي او کومه موخه او هدف لري دا هر څه له مشال پریس سره همدغه ویډیو کښې کتلی شي. سلامونه نیکې هیلې قدرمنو. حمید کرزي په تازه څرګندونو کې ویلي د بې ثباتۍ لپاره د پردیو هڅې لا هم روانې دي. حمید کرزي وایي د افغانستان د بې ثباته کولو لپاره لا هم د پردیو دسیسې روانې دي. نوموړي د افغانستان په اړه د سیمو د هیوادونو په جوړ شوي انلاین کنفرنس کې د خبرو پر مهال ویلي چې په ځینو ولایتونو کې وروستیو پیښو ته په کتو داسې ښکاري چې د پردیو له لوري لا هم د افغانستان د بې ثباته کولو دسیسې دوام لري او هڅه کوي جګړې دوام وکړي. حمید کرزي همداراز ویلي چې افغانستان له جګړو ستړی شوی او نړیواله ټولنه دې دا فکر نه کوي چې په افغانستان کې جګړې دوی نشي زیانمنولی. د ده په خبره که نړیوال په رښتیا د خپل امنیت په اړه اندېښنه لري نو له افغانستان سره دې رښتینې همکاري وکړي څو د ترهګرو ډلو فعالیتونه کابو کړل شي او د دوی پر وړاندې پر وخت اقدام وشي. قدرمنو لیدونکو زیاته مننه چې ویډیو مو تر پایه وکتل. زموږ چینل سبسکرایب او ویډیو شیر کړئ. تر بیا او بلې داسې ویډیو د الله په امان.